بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. سورة قلم شروع. مخکې آیتونو کې دا یو باب ذکر شو او پای کې دلایل بیانول او پای کې وسره تخفیف دنیوي او نمونه بیان کړل چې هغه باغ والو کله چې هغه شرک وو او د الله نوم یې د شریکانو نه جدا کو، دغه باغ هغه باغ نه الله خلاص کړل او هغې نه د هغې سبب هغه دا و چې مړه د صدقې وه په شرعي طریقه باندې. د دې وجه نه علما ذکر کوي چې هغه څوک په هغه واقع کې په هغه چا باندې مرد و چې هغه زکات ادا کولو نه ځان په هیلو او بانو سره بچ کوي، زکات نه ورکوي، بیا الله په مال باندې هلاکت راولي، کله پې ګلۍ راولي، کله پې نور امراض راشي او ختم شي. اوس دا دویم باب دی اخره پورې او په دې کې خوشخبري بیانوي، زیری بیانوي او فرق ذکر کوي په منځ د ایمان والو کې او دغه شان د کفارو کې. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. یقینا متقین لرا فنز د رب د دوی باندې باغونه دي نعمتونو والا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. آیا ګرځو مونږه مسلمانان په شان د مجرمانو؟ نو دلته معنا دا ده چې دا رد دی په هغه چا باندې چې هغه د ایمان والا د کافر او د مسلمان فرق د هغې په انجام کې نه کوي. ډېر خلک داسې دي که نه یاره کافر او مسلمان یو شی دی، خو هغه هم یو کتاب مني او دا هم کتاب مني، هغه مخکني کتابونه مني او دا وروستني کتابونه مني. د هغې په انجام کې فرق دی. چا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان نه راوړی، کتاب قرآن منلی نه نو کافر دی. اگه نور کتابونه منی به، لیکن که دا کتاب ونه منو ایمان یې پرې نه وړو نو کافر دی. هغه کتاب منلو له فایده نه ورکوي. مقصد دا دی ما لکم کیف تحکمون. څه دلیل دی ستاسو څنګه فیصلې کوئ؟ دا تاسو څنګه فیصلې کوئ؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون. آیا تاسو له کتاب دی پای کې چې لوستل کوئ؟ یعنې داسې کتاب چې په هغې کې د شرک د جواز لیکلی وي او د جواز دلیل پکې وي، داسې کتاب ستاسو سره د الله طرف نه رالیږلی شوی دی چې تاسو په هغې باندې ډاډئ او تاسو په شرک باندې لګئ. داسې شته ستاسو سره کتاب؟ ان لکم یقینا ستاسو دپاره فیه په هغې کې لما تخیرون
هغه څه دي چې تاسو یې خوښوئ، یعنې ستاسو د رضا او ستاسو د ذهن او د خواهش مطابق دلایل پکې دي. ام لکم آیا ستاسو دپاره ایمانون قسمونه دي علینا په موږ باندې بالغتون رسېدونکي الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې. ان لکم یقینا ستاسو دپاره لما هغه څه دي تحکمون چې تاسو یې کومه فیصله کوئ. قسمونه او عهدونه د الله طرف نه چې پوره کول یې په هغه باندې واجب دي، ځکه چې حرف د علا په وجوب باندې دلالت کوي. بالغتون دا معنا یعنې پاخه او کلک قسمونه په داسې احتراز په دې کې داسې شته احتراز دی د غلطو قسمونو نه، چې انسان غلط قسمونه خوري د هغې نه احتراز د ځان ساتل پکار دی د هغې نه. یعنې مقصد دا دی چې داسې قسمونه چې رسېدونکي تر قیامته پورې یا تر قیامته پورې ستاسو دپاره ازادي او معافي په هر څه کې چې دا جایز دي او دا کوئ دا شرک کوئ، داسې داسې قسمونه تاسو کړي دي چې د قیامته پورې به دا کار تاسو کوئ. ان لکم یقینا ستاسو دپاره لما هغه دي تحکمون چې تاسو کومه فیصله کوئ. سلهم نو تپوس وکړه د دوی نه ایهم بذلک زعیم چې کوم یو د دوی نه په دې باندې ذمهوار دی. ایکم کوم یو د دوی ایهم چې کوم یو د دوی نه بذلک زعیم بذلک زعیم په دې باندې ذمهوار دی. یعنې دعویدار د صحت د دغه دعوو دی یا مشر او مدد دا دی. یا مراد دا ده چې د عالم یا مشر ستاسو په دې دعوا باندې شته دی چې داسې کار وکوئ او بس دا صحیح ده. د دې ذمهواري تاسو کوئ چې دغه اعمال شرکیه کوئ، نو د هغې ذمهوار داسې ستاسو څوک شته. ام لهم آیا دوی لپاره شرکاء شریکان د الله سره، نو فلیاتو بشرکائهم نو دوی دې راولي دغه خپل شریکان. ان کانو صادقین که چېرې دوی رښتیني وي خپل شریکان دې راولي کله چې موږ ته خپلو الهو داسې تربیت راکړی دی او داسې خبره راته کړې ده چې داسې په شرک باندې او د الله سره نور اولیاو نور مازګاران شریکان جوړوئ، هغه خلک راولي چې تاسو دا دعوت کړی دی او دا دعوت یې درکړی دی، دا راولي. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود دا د قیامت د عذاب نه یره ده چې دغه دلایل خو په شرک باندې نشته دی که نه، چې دی دا کوم اعمال کوي دا د خپل خېټه نه دلایل جوړ کړي دي او په هغې پسې روان دي، نو اوس یره بیانوي چې ګوره د ویرېږئ د هغه حالات نه چې وروسته را روان دي او د قیامت د حالاتو نه او دغه شان یره ده د قیامت د عذاب نه. یوم هغه ورځ یکشف عن ساق چې لرې به کړی شي پرده د پنډۍ ده ویدعون الی السجود او دوی به وبایلی شي سجدې کولو ته، نو فلا یستطیعون نو دوی به وس نه لري طاقت به نه لري چې سجده وکړي. د ساق نه څه شی مراد دی؟ علما ذکر کوي حدیث کې راځي د بخاري کتاب التوحید کې چې دې نه مراد دا دی یکشف ربنا عن ساقه الله به د خپل پنډۍ نه پرده لرې کړي څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دي. دا د الله صفت دی او دغه شان د علماو د صحیح مسلک هم دا دی چې ساق په معنا حقیقي باندې دا کیفیت الله ته معلوم دی. الله رب العزت پنډۍ څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دي او ځینو علماو په هغې کې تاویلات کړي دي، لکه علامه ابن جریر رحمه الله ذکر کړي دي
چې د یوم نه چې یوم قرب و شده دا کنایه ده د سخت سختوالي د سخت غم نه چې سخت غم به په خلکو باندې او بعض دینه دا مراد اغسطه دی چې ساق العرش یعنی هر کله چې صحیح حدیث مرفوع د دې په دای کې نشته چې خلک دغه تاویلات کوي موقوفات روایات دي نو اگر چې نو دې وجنه جایز نه چې انسان داسې ووایي بلکې کوم حقیقت چې الله ذکر کړی دی په ظاهر باندې او څنګه چې د الله رب العزت ځان دپاره صفت ثابت کړی دی صاف لیکن کیفیت مجهول دی د هغې تشبیه څوک نشي ورکولی د چا سره ویدعون الی السجود خاشع ولفن فلا یستطیعون نو دی به طاقت نه لري خاشعة ابصارهم او کوزی به وي سترګې د دوی ترهقهم ذله پټ کړي به وي دې لره ذلت دا وکانو دا ذلت به پې ولي علت بیانوي وقد كانوا یقینا دوی به وو یدعون الی السجود چې دی به بلله کېدی شو سجدې ته وهم سالمون او دی به روغ موټ و او لمونځ بیا نه کوو وهم سالمون دا دعوت د توبیخ دپاره دی دا نه چې هلته به الله د هغه د شان سره مناسب دی او هغې ته هغه پنډۍ د پرده به لرې شي او خلق به عبادت کوي هلته نه دا د توبیخ او د رټنې او زورۍ دپاره د ملامته کولو دپاره دا وایي معلوموي چې دا خلک هغه څوک چې د نورو خلکو ته ښکاره شي چې دا هغه بېلمازن دي نه اذان به کېده او حدیث کې راغلی دي چې دا هغه خلک په دې کې مراد دي چې دنیا کې به دوی سجدې ته دعوت کېده الله اکبر اذان به وشو دی به قلارې تلویزیون ته پروت و دی به قلارې ډرامې به یې کتې او دی به چې کوم دی نو سریالونه به یې کته یا فیسبوک کې لګیا و جا به کېده درس به کېده د الله کتاب بیانېده دی به دا کار به نه کوو او یا کم کار چې د ریاکارۍ دپاره وي د ځان د ښودنې دپاره چې کوم کار وي نو په هغې کې به مخکې کېږي چې رماته خلک ښه ووایي چې دا خو ډېر ښه تقواداره سړی دی نو دې وجې نه د هغه خلک دي چې دی به مونځ ته رابللی کېدله او دی به مونځ نه کوو نو ترهقهم ذله ویدعون الی السجود وهم سالمون او دی به روغ موټ وي بلکل جوړ به او قلارې قطعې به کوي خو مونځ به نه کوي دغه شان ټوله شپه به په دې په عبث کار باندې تېره کړي خو بس دا ته د شیطان په خوشحالۍ او الله خفه کوي وکان الشیطان للانسان خذولا دې شیطان د انسان دپاره شرمونکی دنیا کې هم شرموي او قیامت کې هم خامخا شرموي الله موږ د شیطان د وسوسو نه بچ کړي نو یدعون الی السجود وهم سالمون فذرني الله يفرد وما يكذب بهذا الحديث او هغه څوک چې دروغجن ګڼي دا خبرې یعنی مقصد دا دی چې دا تسلی د نبي صلی الله علیه وسلم ته او یرم ده د دنیا د عذاب نه منکرینو ته چې دا خو داسې د خواهش مطابق ژوند تیروي او څه چې خوښه وي هغه کوي او لګیا به کنه خلک به څه وایي خو بس زما چې څه خوښه وي څه مېړه غواړي هغه به کوم نو نبي صلی الله علیه وسلم ته تسلي ده الله یې ماته پرېږده وه چې زه پوهېږه او دی او دا کنایه ده د دوی ده ته دې د حال نه بېغمه شه یا د دې فکر مه کوه بس زه پوهېږه او دی پوهېږه او د حدیث نه مراد قرآن کریم دی چې څوک دا د دې تکذیب کوي او دا بد ګڼي دې لا وخت نه ورکوي نو الله ماته پرېږده وه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون خامخا موږ به نیسو دوی په قلاره باندې من حیث په داسې طریقه باندې لا یعلمون چې دوی پوهېږي نه دی به ښه خوشحاله ګرځي
خو الله وایي دا مهلت دی دې دپاره. وروسته آیت کې ذکر کوي یعنې مونځ به نه کوي، بېدیني به کوي، ناروا کارونه به کوي، خو ښه به غوړ ژړ به ګرځي، ښه په آرام باندې ښه مالداره به وي، هر څه به ورسره وي. نو څه معنا نه الله خوشحاله دی؟ نه، الله وایي واملي لهم او مهلت ورکوم زه دوی ته ان کیدي متین یقینا زما نیولګوره بې پاخه او کلک دي. متین بیا چې زه ونیسم کله نو بیا به څوک دی چې هغه به خلاص شي او څوک دی چې زما نه بیا خلاص کړي. نو الله وایي دنیا کې زه مهلت ورکوم، انسانانو ته مهلت ورکوم چې ګوره راوګرځه او کله کله داسې یو معمولي غونته کې هغه خبرداری ورکړي. الله وایي په قدره باندې بیا نیسمه. تدریج معنا په دمه دمه باندې، په تنازل یعنې د اعلی درجې نه مخکته درجې ته په دمه دمه باندې منتقل کېږي او دی به خیال کوي چې دا ترقي ده. نور تفصیل مخکې سورتونو کې هغه ذکر شوی، سورت المؤمنون کې، سورت انعام کې، سورت العمران کې، اعراف کې. الله وایي واملي لهم مهلت ورکوم زه دوی لره ان کیدي متین زما نیول چې دوی بیا ډېر کلک دي، ډېر پاخه دي. ام تسألهم اجرا آیا ته غواړې په دې د دې نه څه مزدوري دارت دی په منکرینو باندې، د عذرونو د منکرینو، یعنې دوی د عذر نشي کولی چې موږ تکذیب د قرآن د دې وجې نه کوو چې نبي زموږ نه ډېر اجرت غوښته، یا دې وجې نه چې موږ د واحد الله تعالی طرف نه نه راځي نو موږ قرآن ته حاجت نه لرو. موږ ته د قرآن د الله د طرف نه وحی راځي ډایرکټ او موږ قرآن ته حاجت نه لرو، بس موږ په خپله باندې عالمان یو. نو د هغې هغه عذرونه او بانې بیا هغه رد کوي. ام تسألهم اجرا آیا ته غواړې د دوی نه څه عوض او مزدوري، پیسې ته نه غواړې دي. فهم من مغرم مثقلون نو دوی د وجې د تاوان نه درانه دي، مثقلون درانه دي. ام عندهم الغیب آیا دوی سره علم ده، یعنې وحی ده، غیب ده یعنې وحی ورسره ده. فهم یکتبون چې دا لیکل کوي د هغې نه، نو دا ورسره شته دی؟ نه. الله یې فاصبر لحکم ربک صبر کوه فیصلې د رب پورې، ولا تکن کصاحب الحوت او مه کېږه ته په شان د هغه مۍ والا چې مراد ته نه یونس علیه السلام دی. ویزه نادا کله چې آواز وکړو وهو مکظوم او هغه ډک د غم نه. مقصد دا دی چې یونس علیه السلام تشبیه د هغه څه په دې وجه ورکړله چې الله تعالی ورته امر نه وکړی چې ته د قوم نه ووځه، او په قوم باندې د عذاب هغه نښې ښکاره شوې وي، خو عذاب راغلی نه او ده ته الله حکم نه وکړی چې ته ووځه، خو دا په خپل اجتهاد باندې په خپل خیال باندې دا وي چې زه ځکه چې قوم کې پیغمبر وي نو عذاب پرې نه راځي، نو دی په ووته. نو الله د حکم نه بغیر الله به هغې لره یعنې لږ تنبیه ورله ورکړله او بیا نو سورت انبیا کې د هغې تفصیل تېر شوی دی. بیا هغه مهي لاړ او کښتۍ ته وخته، هغه تفصیلي واقعه ده. او بیا چې دی نو هغه مهي تېر کړو او بیا څه ورځې د مهي په ګېډه کې الله پرې رحم وکړو او بیا یې وروسته د مهي د ګېډې نه هغه راویسته او وروسته آیتونو کې بیا ذکر کوي چې فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. معنا تعدیه او تلوار مه کوه د دې په عذاب باندې او د دې په سزا باندې، هسې نه چې د مهي والا غوندې تعدیه وکړي. تسلي ده نبي صلی الله علیه وسلم ته او امر کول په صبر باندې، په انکار د منکرینو او په هغه مصائب باندې چې دعوت او تبلیغ باندې په زمانه د مهلت د منکرینو کې چې دې ته الله مهلت ورکړی دی، دا په دغه باندې الله ختموي. نو که کوم مصیبتونه او تکلیفونه ته در رسوي نو ته په هغې باندې صبر کوه. مقصد یې دا دی وهو مکظوم او دی وډک د غم نه.
لولا ان تدارکه نعمت من ربه کنو رسیدله دتا نعمت طرف طرف ددنا لنبذ بالعراء خامخا غرزولی بوی غرزولی شوی بوی دی په یو ډاګ باندې وهو مکذوم وهو مذموم او دی به بدحاله وهو مذموم او دی به بدحاله نعمت نه مراد دلته هغه عظمت دی دا نکره د فعل عظمت ده او مو د نعمت نه نبوت او د هغه اجابت د دعا دی چې هغه دعا سورت انبیاء کې واته نمبر آیت کې الله ذکر کړی دا چې فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله فاستجبنا له او ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله به علماء دعا قبول کړه او مهرباني به وکړه او بیرته می داغه هغه وحی ورته شروع کړه او نبوت وحی می ته شروع کړه توفیق می ولورک او به هغه کما غلغزه چې شوی هغه غیر اولا کار ته شوی نو الله وی د هغه نو ته معافي وکړه نو فاجتباه ربه ورک دلرا رب ددا فجعله من الصالحين نو وی ګرځاو دې د کامیابونه د نیکانو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او یقینا نږدې دي چې دا کافران لا یزلقونک چې تکلیف ورسې تا بیا بصارهم په خپلو سترګو سره لما سمعوا الذکر هر کله چې دوی واورېد قرآن کریم د صالحین پورې هغه واقع د موسی اسلام هغه ختم شوه وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ دا خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی او وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ هغه سره متعلق دی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ او نږدې دي هغه کسان چې کافران دي لا یزلقونک چې تکلیف ورسوي تا ته بأبصارهم په خپلو نظرونو باندې لما سمعوا الذکر کله چې دوی واورېدو کتاب د الله قرآن کریم ویقولون او دوی وایي انه لمجنون یقینا چې دا لیونی دی د علامه قرطبي رحمه الله د دې 12 اقوال په دې کې ذکر کړي دي یزلقونک بأبصارهم او مقصد دا دی چې په دې کې علما یو دوه مشهور توجیهات کوي دوه تفسیرونه پکې علما ډېر مشهور دي یو دا چې دا کافران تا چې تکله قرآن بیانې نو دا غوسه کېږي تا او په سترګو کې تا ګوري دباو د باندې راولي او رعب لکه باید سړی چې قال چا نو بس سترګو ته برګي کی نو دا کافران تکلیف درکوي تا په خپلو سترګو باندې او عزت یې بیا اوس وایي دا عزت دا لیونی دی یا دویم مقصد دا دی چې لیزلقونک بأبصارهم په تاپسې د نظرباز خلک راولي چې نظر لګېږي او نظر خو حق دی حدیث کې راځي العین حق نظر حق دی نو هغه نظر والا خلک په تاپسې راولي چې تا د نظر کی او تا د بیان د کتاب د الله نه منع کی لا یزلقونک بأبصارهم او دا شته نظر دا حق دی خدای لپاره شرعي دمونه دا مشته لکه موعظتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې دا د بد نظر لپاره علاج دی دا سره وې درې فریو په ماشوم باندې چوپ کی بچا باندې چوپ کی نو دا په دم کی نو هغه ته به نظر نه لګي دا شان نور حدیث کې راځي بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك یعنی دا الله په نوم باندې تا دمومه د هر یو غشینه چې تکلیف درکوي تا ته د هغه حاسد نه چې حسد کوي او هغه سترګې حسدناک نه الله به تعالی شفا درکړي الله یشفیک نو دیو جنا دا نظر حق دی نو ته پیغمبره تا داخله کو دا کار کوي چې تا ته په خپل نظر باندې تکلیف درکړي او بیا وای انه لمجنون
یقینا چې دا لیونی دی نو لیونی خو نه وما هو الا ذکر للعالمین نه دی دا مگر دا نصیحت دی دپاره د ټولو مخلوقاتو او دا صداقت د قرآن کریم دی صداقت د رسول دی او دا غله مستلزم دی صداقت د رسول لره او د عالمین نه مراد انسانان او پیریان دي مخکې سورة فرقان کې ذکر شوي دي نو دې وجې نه د للعالمین د ټول مخلوق دپاره دا نصیحت دی د الله کتاب چې مخلوق د الله کتاب ته غاړه کیږي او دین د الله تعالی ومني او هر قسمه مشکلات هغه الله ته وسپاري او د الله نه په هغې کې کومک او امداد وغواړي نو سورة قلم ختم شو بحمد الله تعالی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله